افغان ښځو تاریخي کار وکړ، داسې څه چې مخکې چا نه و کړي. دا چې څنګه اوسې کړي مطلب تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ. کامیر هوایي شرکت چې اوس په افغانستان کې یوازینی خصوصي هوایي شرکت دی، وایي چې د خپل هیواد او د جنوبي اسیا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره داسې الوتنه وکړه چې ټوله عمله یې ښځینه وه. د چهارشنبې په ورځ له کابل څخه هرات ته د کامیر 230 بوینګ الوتکې پیلوټه 22 کلنه محدث میرزایي وه. د دې الوتکې مرستیال پیلوټه او درسته عمله هم ښځې وې. د کابل هرات ترمنځ 350 میله واټن په 80 دقیقو کې ترسره شوې. په یوټیوب کې د هوایي سفرونو کره کتونکي جوش کاهلي دې سفر ته وربلل شوی و چې د الوتنې ویډیو واخلي. د دا هوایي سفر ډېر ښه او معیاري وباله. د ملکي هوایي چلند ادارې په وینا دغه اقدام د افغان ښځو د ودې لپاره ښه زیری په ګوته کړ او ویلي دي موږ په تخنیکي برخو کې د ښځو ودې ته ژمن یو. دغه راز ټولنیزو رسنیو کې هم په دې موضوع ګڼ بحثونه شوي. ځینې تبصرې منفي وې خو ډېرې مثبتې وې او دغه پیلوټه یې ستایلې. په هر حال تاسو دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ او په دغه برخه کې د ښځینو د کار کولو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.